کپسول جوړیږي تاسو ته ښکاري مواد راشي دلته قرنطین کېږي راورسېدلو چې کوم ځای کې تولید کېږي دا چې یو چکر پوره کړي 2 شپېته ګولۍ جوړوي په یو ساعت کې 40,000 نه تر 80,000 پورې کوي چې دغه یو ګولۍ جوړیږي دغه سري او شنې ګولۍ چې هغه دې ماشین باندې دلته رنګ ورکول کېږي دا خو موږ مختلف ماشینونه دي چې مختلف ټسټونو لپاره استفاده کیږي فرض کړه موږ باندې د تیزاب راتوي سي یا مطلب د نور بس یو دم دې ته ننوځو اوبه موږ باندې راتویږي بیا السلام علیکم ورحمت الله نو دوستانو څنګه ښکاره په پاکه سپېڅلې جامه کې زه عملیات خونې ته نه ځم چېرته ځم لله الحمد نن خو داسې خوشحاله یم که تاسو دا ویډیو تر پایه وکتله زه باوري یم چې تاسو به هم د خوشحالۍ نه په جامو کې څه کې چې بلکې کوم کوټه کې او کوم په حال کې چې ناست یې هلته به هم نه ځایږئ چېرته روان یم کوم ځای ته روان یم څه کوم څه درښیم تر اخره پاتې سي خو یو خبره دا راته کوم چې دا د خفګان خبره نه ده چې تاسو به وایئ چې دی عملیات خانې یا اپریشن تیاتر ته روان دی او هلته به کوم مریض پروت دی نه 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 دا به اچو ښه دا دې اصول دي ورېږه اول داخل ته ورځو اوس یې نه وایم درته داخل ته ورځو هر څه به داخل کې وګوره بسم الله ها ورځو مین انټرنس ښه السلام علیکم دوستانو راننوتلو دلته منیجر صاحب یا مدیر صاحب عمومي د کومې کمپنۍ د فارما هیلث فارماسیوټیکلز لیمیټډ پروډکشن منیجر یم نوم یې عبدالقاهر دی او دلته کار کوم ایز ا پروډکشن منیجر عبدالقاهر صاحب موږ سره انشاءالله نن ملتیا کوي او د دې کارخانې عموما خبر به دا زه درته وکړم ما چې درته ویل داخل کې به وګورئ تاسو ته د جامو نه معلومیږي چې موږ د دوایانو جوړولو یا د درملو جوړولو کارخانې ته راغلي یاستو الحمدلله چې کله نه زه خبر سوم چې دلته دا کارخانه دغه دوایانې دلته جوړېږي یا درمل دلته جوړېږي او تقریبا 240 قلمه درمل دلته جوړېږي هغه درمل چې روزمره زموږ تاسو لپاره ضرورت هغې ته پیدا کوم مثلا د عبدالقاهر صاحب د دردونو دوایي ده د معدې ده فشار ده د معدې ده د وینې د کولېسترول د کمولو دوا ده او مختلف قسمه دوا جوړېږي دلته انټي بایوټیک جوړېږي نو مختلف قسمه مواد 240 قلمه فعلا او آینده کې ان شاء الله ډېر لږ وخت کې شل پنځه خلک به نور سیوا شي لنډ وخت کې ورځو بسم الله اول چېرته ځو ګودامونه نه شروع کوو چې مال څنګه راځي څنګه مهرباني ته مخکې شه موږ درپسې را میټیریل سټور کوارنټاین د خامو موادو قرنطین نوم لري اپونه ده صحیح ورځو راځئ ماسه دا خام مواد دي مواد قرنطین دي کوم خام مواد راشي دلته قرنطین کېږي را میټیریل او خام مواد را میټیریل چې ورته وایي دینه بیا سامپلګري کېږي په دې سامپلینګ کوډ کې دننه کېږي دا سامپلینګ کوډ دی دغه دننه د دې سامپلګري کېږي دا دلته خام مواد راشي دلته قرنطین سي بیا دلته تاسو سمپل واخلئ په لیبارټري کې چیک وکړئ خپل لیبارټري دا هغې ته دغه کې څونه کېږي دا معیار باندې برابر دي که نه برابر خو په معیار برابر یې ما پاستېږي چې مخکې ګودام ته ځي را میټیریل سټور ته ځي او په معیار برابر نه به ریجکټ کېږي بیرته کینسل شي ریجکټ شي مخکې ځو دغه یوازې دا ګورو دا پرستامول ډي سي 90 سلنه ګرینولز کنه چې ګرینولز خدای پرستامول دا پرستامول مواد ماشاءالله د هر شي مواد د تصال ته لیبل شوي دي کنه دا ورسرطان دي دا فشار لوړ فشار لپاره چې کومه دوا ده دا خو که چې چا ډېر لوړ فشار یې سره که دا لاس ته ورسي مکمل اوبو کې ځان ته شربت جوړ کړي نه خو دا کنټرول دی سره سره نشي راتلی دا د فشار لپاره دا د فشار لپاره او دا ټاپکو کې دا مختلف دایسه میپرازول دي
دا د د معدې معدې لپاره. لپاره او معدې لپاره او دا خو انډیا دی کنه ګجرات ټول انډیا هند دی او هند ټول هندوستان لا غدي تقریبا هند راځي ها. دا به فینډو پر ازو سوډیم دی دا د معدې دا لپاره د معدې ده او اختیار دغه غمه وکړه دغه کلک شه ده دا Temperature. هایدرومیټر دی ته وایي نمی ښیي او درجه ښیي دلته چې کوم مواد پاس شي ټسټونه وشي بیا مخکې به دلته ګودام کې سټور کړي. تاسو موږ سره اوس ګوره ډېر مهمه ویډیو ده ښه دغه دوايانې چې موږ تاسو استفاده کوو استعمالوو تاسو څه پوهېږئ چې لاړ شئ دکان ته لسګون ورکړئ او پاکټ امپرازول راواخلئ یا مثلا پرسټامول یا پناډال راواخله خولې ته واچوه د دې د پروسس د دې د جوړېدنه دا ګوره سادي خبرې نه دي ښه نو ورځو دلته سټور ته نو چې کله قرنطین روم نه خلاص شو چې د باټري ټیسټ السلام علیکم جی سر دا مسعود د سټور دی او دا مسعود سټور دی دلته د سټور کې چې کله د باټري نه خبره راپاسي نو بیا دلته راځي به دلته سټور کېږي ها دا اوس مختلف مواد دي دا انوډیپین دي دا د بلډ فشار دوا ده ها دا سټریزین دي الرجی دوا ده اوه خدای یو چې سهار نه دومره پرنجان ما کړی دی بیا مې سټریزین ګولۍ اچولې اوس مې سترګې راڅرېدې دا د الرجی دوا ده کلوروفینرامین که نه دا د الرجي ده الرجی دوا ده ښه ماشاءالله نو تقریبا ټول دغلته تاسو سټور کړي دي صحیح او ټول دلته سټور دي هیلث کیر ښه ده خو هغه نوم نه کاوه دا چې اول راشي موږ دې قرنطین کې دا لیبل په ولګو پرانځي کله پاسې بیا دا لیبل لګوي چې کله پاسې بیا ریلیز لیبل په ولګي دا ټول باندې لګېدلي ها ریلیز هغه نه پاسې وی کنه خلاصې چې دا اپروف کړی دا خو دا غي فابریکی پروف کړی چې دا دغه سټیکر دی دا سټیکر به زمونږ دي چې دا موږ پروف کړی ها ساست کمپنی ګا نه بعد چې کله به موږ بیچ اچول به یې ډیسپنسینګ ورته وایي کنه چې دا غي خو ځان نه کې مواد دي کې نور ډېر مواد یو سره نو دا غي ډیسپنسینګ به کې د موږ سره ډیسپنسینګ روم دی ها ډیسپنسینګ روم څه معنی مطلب دا موږ وزن اخلو مطلب هر فارموله ده چې پرسټامول څومره دي نور خام مواد څومره دي نو هغه خپل فارموله راځي هغه وزن چې بیا موږ دلته اخلو هغه بدل دا د ډیسپنسینګ کوډ دی ها دغه ماشین کېږي دې کې دنه ورنوزي کوم چې مواد یې هغه مل تخلاصي ها دلته نو دغه به هیپا فلټر لګیدل د کومه هوا چې فلټر کیږي نو امکان نه چې میکروب سره نور پاوډر سره هغه کنټامینیټ شي نه ولې شي مثال میکروب هغه جراثیم او یا نور څه کنټامینیشن امکان نه چې ورشي ورته دغه د پاسه چې فلټر لګیدل د پاس هوا راځي او د بیرون امکان نه چې نور څه ورشي هغه به دلته وزن دلته اندازه‌ګیری دلته کېږي دلته کېږي مثلا په استانبول کې څو فیصد کم مواد دي زه خو به پوه شم چې ساده سړی تاسو هم ضرور پوهېږئ ښه دې نه بعد بیا دې نه بعد بیا هغه مواد ځي پروډکشن ته پروډکشن ته د هغې بیا مخکې نور عمل کېږي بسم الله نو زه پروډکشن ته ورځم نو څومره چې پیک مواد راځي ته قرنطین یا ولې نه سامپل ودنه هم سامپلګری کیږي او دا چې یوسي ته یوسي دا خپل رسمونه چې خپل معیارات دي برابر دي که پاسي بیا مخکې ګودام د ځای فعل شي بیا د دوه مسلې واپس لکه را مټیریال چې کوم خام مواد چې دغه څه د پوخ ورکونه چې کوم مواد یې هغه هم دغه کوم سیستم د عمل سره کېږي صحیح ده ښه دلته دا یې چې کوم یو پاس شي بیا مخکې ګودام ته راځي مهرباني دا سی ټي سټریزین دی دا سټریزین د الرجی لپاره دا دغه پوخ دی دا لري پوخ دی ها بیا چې کله هغې ځای نه پاس شي دغه د پیکینګ مواد چې دي هغه بیا دلته راځي دلته دې نه بعد ما مخکې خبر کړو چې دا اوس پرایمري سیکنډري ټرشري که نه نو پرایمري پیکینګ هغه وي چې کوم د پروډکټ سره لګېږي ټسټېږي ورسره د ګولیو سره مطلب لګېږي هغه پرایمري هغه پرایمري پیکینګ سیکنډري هغه چې هغه اول پیک چې کوم ټول شي چې هغه پکې چې سیکنډري پیکینګ او ټرشري پیکینګ هغه چې هغه کاټن کې لګي بیا واش هغه ټرشري پیکینګ د تیغه خدای پرایمري دی دا پرایمري دی دې لکه معیار جګي کنه ځکه چې دا د واسه لګي نو باید د دې پاکاري او هغه شان اصول باندې برابري کوو ګوره مهمه خبر دا ده کنه چې دا کوم دوا سره لګیږي دا خو سیفروفلکساسین دا انټي بایوټیکس دا موږ تاسو د څه خروج هر ډاکټر صاحب محترم ته چلاړ شو کنه نو فکر وکړه دا به ورسره ضروري او ضروري باید ورکړي ځکه اوبه مو په هغه رقم دي خوراک هغه څه د لاس وینځل نشته بس خدای مو ساتي نو ښه دا کالسټین دی دا د وینې لوړ کړي کولېسترول راکموي دا ښه د وینې غوړ لپاره بس یا څوک دغه خوري چې ورته وایي کړایانې مړایانې ورسره وریجې او قابلیانې نو هغې لپاره دغه دی دا فانکشنل فلوکناسل انټي فنګل دوا ده دا څه شي ده انټي فنګل انټي فنګل شي مطلب دا سپونې موړي کېږي بعضې
دا جلدي او جلدي ناروغي تاسو هغه دي پروډکټس پورا ډاکټران دي ته خو هم پورا ډاکټر نه ماشاءالله مو خو فارماسیستان یې دا خو مو کتل خیر دینه بعد بیا چیرته ځو دینه بعد به دا ټول او خام مواد شو دا بیکینګ مواد دی را مټیریال دی دینه بعد بیا ماشینری ته ځو لیبارټری بیا کوم ځای کې لیبارټری ملاندې ده ګور مهرباني خدل ته خو لیبارټری تراغلو لیبارټری مسؤل امید الله ورور دی امید الله ورور دغه اړه باندې لږ تر خلاصه معلومات راکړي لاندې مختصر دا خو موږ مختلف ماشینونه دي چې مختلف ټسټونو لپاره استفاده کیږي صحیح ده دا سټیبیلیټي چمبر ده چې کې موږ سټیبیلیټي معلومو او سټیبیلیټي چې کوم پروډکټ دی هغه موږ دی کې ګورو سټیبیلیټي مطلب هغه دوا نه تاسو ځان سره ساتي چې کله ایکسپایر شي هغه نه بعد بیا دلته چوي کنه تاریخ تیر سي بیا دلته او 2 کال لپاره یا 3 کال لپاره چې دا پروډکټ چې موږ سټیبل ده کنه ده نو هغه دی سټیبیلیټي چمبر کې موږ ګورو دا دی ماشين کې او دی ماشين کې موږ سټیبیلیټي چمبر کې لیکل او بیا دې کې چې د خپل شرایط دي کنه تاسو راشي هلته دې کې دې ته اکسلریټ سټیبیلیټي وایي چې باید 15 یا او 40 درجه حرارت دا 15 یا نمی ده او 40 درجه حرارت ده په دې 40 درجو کې او 15 یا نمی کې باید د شپږ میاشتو لپاره سټیبل دا پروډکټ ځکه دا هغه ایکستریم او خې دا نمی دا نم شه ده کنه دا نم ده همیډیټي رطوبت وته او دا چې دا درجه د حرارت ده مطلب 40 درجه ډیره اضافي درجه ده نو کدی کې دا پروډکټ د شپږ میاشتو لپاره سټیبل نو دا مطلب مشکل نه جوړي بیا 2 کال لپاره هم دا مشکل نه جوړي ایکسپایری ډیټ مشکل نه جوړي ها دا خو شو ټول دوا نه پکې اچولې دي او دا ډیر پروډکټ چې دا موږ سټیبیلیټي کړم دا موږ انکمینګ پروډکټ دي کوم روان پروډکټ دي او نو دا غي سټیبیلیټي موږ دي کې کوو کشر ته سټیبل نو غي نه بعد دا موږ مارکیټ ته بیا وباسو مارکیټ مننه نو او دا دا انالیټیکل د بیلانس وای چې دی باندې موږ ترازو کوو وزن به کوو د مویسچر انالایزر وای د کې رطوبت ګورو او مویسچر انالایزر د کالفیشر وای په دې کې هم رطوبت ګورو خو دې او دې کې فرق دا دی چې دا په لیکوډ کې یعنی په مایع کې هم رطوبت کتلی شي او هغه چې دا په جامع یعنی سولیډ حالت کې دغه ګوري دا چې به موږ واټر باد مطلب هغه سامپل چې هغه هیټ سنسټیو دي مطلب ډایرکټ هیټ چې هغه ته اپلای کوي هغه ډیګریډیبل کیږي نو دې کې موږ اوبه چولې دي او د واټر باد په ذریعہ هغه هیټ کیږي او بیا خپل انالایز لپاره اوبه ګرمي کې پاره کې نو دا میلټینګ پوینټ د فرض کړي کې موږ یو اکټیو کمپاوند واچو فرض کړه پرستمول مو واچول د هغه چې کوم میلټینګ پوینټ د فرض کړه په هغه میلټینګ پوینټ باندې دا اوبسو دې کې هیټ ورکو لیکوډ حالت تلاړو مای حالت تلاړو نو مطلب مو ته فزیکي ټیسټ کوي کنه ګوره دا جزئیات زکه د ورور مونږ ته راکې ښه چې زموږ تاسو ما مخکې ته چې مونږ تاسو ته یو پاکټ ګولې لاس ته راځي فقط زموږ هغه کارت شوي زحمت مو چې لاړ شي دواخانې ته یا درملتون ته دوا راوخلو او خولې ته واچو اوبه پسې وڅکو تاسو پوهېږئ چې دا جوړښت د دې ترکیب او د دې تولید دا څومره سختیو باندې کیږي کنه نو دغه ټول نه باید موږ تاسو خبر اوسو صحیح ده ها دې ته بیا موږ پولریمیټر وایو هغه ډرګز یا هغه درمل چې هغه اپټیکلی اکټیو دي نو هغه دی باندې دې مطلب ډیټرمینیشن کیږي فرض کړه ډي ګلوکوز مشخصات دغه کې معلومه ډي ګلوکوز دا ال ګلوکوز دا مانوز دا سوکروز کنه یا د سیزیترومایسین دی یا مطلب دسي نو په دې باندې دا ګوري اصل کې دا جوړ شوی دی لپاره دا چې دسي یو خاص سبستانس یو خاص ډرګ چې هغه د چې کوم لایټ دا پلین پولرایز لایټ دا کومه خواته تا وایي چپ لاس ته تا وایي خې لاس ته تا وایي دا د مشخصات دي هغه دي کې دا فعال هغه دلته پراته دي دا دلته خو میدان شوي دي ماتې هم شوي دي دغه دې باندې مونږ هارډنس ټسټر ورته وایي دې کې هارډنس ګورو سختوالی د ګولۍ او چې دا ګولۍ څونه باید نرمه راشي څونه سخته راشي که نه دا د مارکیټ په ډیمانډ سره هم کېږي اوس فرض که مونږ مال لیږو چېرته لرې ځای ته لیږو که نه نو مطلب هارډنس ورکوو سختوالی ورکوو داسې نه چې لاره کې ټول مونږ ته میده شي صحیح ده یا دلته مونږ خپل ګولۍ جوړوو که نه ځکه چې ته مال جوړې خو یو بل د پاسه غورځېږي صحیح ده نو هلته هم خرابېږي دا سختوالی نرموالی هغه مونږ دې کې بیا او دغه شی دې ته ډس انټیګریشن ټسټر وایو دې کې ګورو چې دا ګولۍ څونه وخت کې حل کېږي
دا اصل کې دې ته یو ټیسټ د معدې اوبو کې، ښه، د معدې کې. د معدې یو ټیسټ کوو نو باید دا ګولۍ په 15 منټه کې حل شي. لکه کوم فلم کوټ ده که نه، فلم کوټ چې هغه 13 منټو کې ده او ان کوټ موږ دې ته کوټ ورکوو د ګولۍ ته. نو دا غ اصطلاحات دي ګوره چې ډاکټر صاحب استفاده کوي، کېدای شي ځینې ډاکټر صاحبان دا ویډیو ګوري هغوی پرې پوهېږي، خو موږ به کوشش دا کوو چې په ساده الفاظو کې ووایو ډاکټر صاحب چې ټول سره پوهېږي. نو هغه مختلف کتابونه دي لکه یو اس پي شوه، فارماکوپیا، بي پي شوه. نو د یو اس پي مطابق چې کم پوخ مونږ ورکړی ده فلم کوټ نو هغه باید په 13 منټو کې حل شي، او د بي پي مطابق هم په 13 منټو کې ده. بیا چې کوم بدون پوخ ده هغه ته مونږ کوټ نه ده ورکړی، د یو اس پي مطابق هغه 13 دقیقې ده، د بي پي مطابق هغه 15 دقیقې ده، باید دا دې کې حل شي. خلاصه د خبرې یو دوا چې کله دغه ګولۍ چې کله د معدې ته لاړ شي بیا څومره وخت کې اثر کوي مریض باندې؟ خدا خو چې بلډ ته ریلیز کېږي هغه بیا یو بل ټیسټ هغه بیا بل ټیسټ دی. ما داسې فکر کوم چې هغه دلته معلوم نه، هغه دلته نه ده. ښه، مهرباني. دا اوون ده، داش چې موږ داش دی، ښه، هغه کې وایو، مطلب د هیټ دپاره استفاده د کېږي او ګرمایش دپاره. تاسو چې تپوس وکړه هغه دا ده. ښه، دا مې او دې ته موږ ډیزولوشن اپریټس وایو. دې کې موږ ګورو چې دا ډرګ څونه وخت کې بلډ ته ریلیز کېږي، دا دوايي څونه وخت وینې ته ځان رسوي. وینې ته ځان رسوي. نو هغه چې موږ دې کې ګورو هغه ریلیز موږ ته ښکاري که نه. اوس فرض کړه پی پی آی دي، هومیپرازول، پینټاپرازول یا د معدې د معدې چې څونه دي که نه ایسومیپرازول، هغه کې موږ 2 قسمه ټیسټ کوو. یو اسیډ سټیج ټیسټ کوو او یو بفر کوو که نه. اسیډ سټیج کې موږ وایو چې دا باید 2 ساعتو کې حل نشي په معده کې. 2 ساعته کې دې دا کم کوډ د انټریک کوډ ده دا دې لپاره جوړوي چې مطلب معده تیزاب دې کوډ ته شی ونه وایي، دا معدې نه بایپاس شي. بیا دې ته موږ بفر جوړ کړو، پی ایچ 6.8 یا پی ایچ 7 یا پی ایچ 7.2 مختلف پی ایچونه جوړ کړو. نو بیا دې بعضې 40 دقیقې ده، بعضې 45 دقیقې ده. دا پی ایچ چې ده اکثر بفر دا د کلمې د مطابق وي. نو دا پی پی آی چې دا ټول بیا په کلمه کې حل کېږي، کلمه کې حل کېږي، وینې ته شاملېږي، بیرته معدې ته راځي، معده باندې کار کوي. بیا ډېر غټ سرکولیشن دی. ښه، دا بیا کنډکټیویټي میټر ده که نه. دې کې مونږ کنډکټنس ګورو، مطلب فری الکترولایټس چې څونه دي. لکه اوس فرض کړه مونږ اوبه استفاده کوو بره په بیشونو کې، آر او واټر دی، هغې کنډکټنس څونه ده، هغه کې فری الکترولایټ شته نشته، مطلب الکترولایټ هغې کې باید کمی فیصدي د کنډکټنس هغې کې کمی، نو هغه دې باندې مونږ ګورو. دا پی ایچ میټر ده، پی ایچ پی ګورو. پی ایچ معنا دا ده چې مطلب دا څونه الکلي ده او څونه تیزابیت ده، دې باندې مونږ ګورو. دا بیا چې دا مهم ماشین د یو وي 1300 جاپاني د شیمارزو کمپنۍ چې جدید کمپنۍ ده، دې باندې بیا موږ مختلف ټیسټونه کوو. دې باندې چې دا آیډنټیفیکیشن هم کېږي چې آیا فرض کړه دا پرسټمول دی یا نه دی، او کوانټیفیکیشن هم پکې کېږي چې آیا دا پرسټمول دی او څو فیصد دی، هغه دې باندې مقدار ټول دلته معلومیږي. دا اوس مختلف ټیسټونه انګریډینټس هغه فیصدي او اندازې ټول دغلته وي، فیصدي معلومیږي، او مطلب دا معلومیږي چې آیا دا همدغه شی ده که نه، فرض کړه پرسټمول ده، آیبوپروفین ده که نه، سپرو ده یا نه، او فیصدي معلومیږي. هغه ټول دغه ځای کې دا چې دا او سکرین سره کنیکټ ده، دا ګرافونه دي. دې ماشین دا ګراف ده، دا موږ یو پروډکټ د والمی په نوم باندې املوډپین او ولسرټان، دا څه لپاره دی ولر؟ دا د بلډ پرشر لپاره استفاده کیږي، د لوړ فشار لپاره. نو دا مونږ ټیسټ په دې باندې وکړو، املوډپین او ولسرټان، دا د هغې ګرافونه دي. صحیح ده، مطلب دې ګراف په ذریعه باندې مونږ فیصدي هم معلومو او تشخیص هم کوو چې آیا دا املوډپین ده یا نه ده، آیا دا دوايي ده که نه، ولسرټان ده یا نه ده. صحیح ده، نو تشخیص هم کېږي او تعین مقدار هم کېږي. مننه، الله دې خوشحاله ډاکټر صاحب ته ښه. الحمدلله خیر. د یو قلم په حساب نتیجه څومره وخت کې معلومات ده؟ دا نتیجه تقریبا چې د سٹارټ نه موږ شروع کړو تقریبا یو نیم ساعت وخت اخلي. دا یو قلم، دا یو قلم، نو دا 2 دانې دي تقریبا د 2 ساعتو پورې وخت. ښه، دلته چې کوم پلس یا جمع دي دا کمبینیشن کې راځي. ګوره املوډوفین هم پکې دي، کې ولسرټان هم دي، نو دواړه چې موږ ټسټ کوو تقریبا 2 ساعته وخت نیسي، 2 نیم ساعته وخت. او دغه ګراف په وسیله باندې مطلب موږ کولی شو د فیصدي معلومه کوو. الله دې خوشحاله لره، کامیاب اوسې، انشاءالله عزتمن لره. ښه ډاکټر صاحب نور؟ ښه، بس دا خو ډیزولوشن ده، دا لږ وړوکی ده، دا ډیزولوشن بیا غټ ده. دې کې چې دا هماغه بل ماشین، دې کې 12 باسکټه دي، هغه کې چې بیا 8 باسکټه دي، او دې خو دا مټیریلز دي نور، او دې خو بیا مختلف کیمیکلز دي. دا بیا ایمرجنسي واشر ده،
فرض کوم باندې دلته تیزاب راتوي سي یا مطلب داسې نور بس یو دم دې ته ننوځو اوبه مونږ باندې راتویږي بیا مطلب هغه ایمرجنسي هغه مونږ ته سیفټي ده ماشاءالله سیفټي دا هم په نظر کې نیول شي دا بیا دلته اگزاس ده چې مطلب دلته مونږ کوم تیزاب اخلو ایچ سی ایل اخلو یا مطلب امونیا اخلو نو هغه فیومز راځي ډېر فیوم دغه جوړوي او یا پرس جوړوي نو هغه یې باندې وباسي مونږ ته هغه نه راپرېږدي تاسو مطلب دا ټول هغه دی سیفټي لپاره او دا سیفټي لپاره ده دا بیا مختلف کیمیکل دي مونږ سره دې ځایونو کې مونږ خپل کیمیکل سټور کړي دا ټول چې دا مونږ ریجنټس دي د لیبارټري دی خو راوړ دا بیا مختلف کتابونه دي یو اس پی شو یونایټډ سټیټ فارماکوپیا هغه برټش فارماکوپیا دا مارټینډیل مطلب دا اصل سونه ټیسټونه چې کوو نو مونږ پکې هیلپ دی نه اخلو دې کتابونه نه اخلو هغه مرجع دا د او دا کتابونه مطلب دا دی چې خلکو کار کړی دی او خلکو کار کړی او خدرس کې کار کړی مونږ به کله کوو نو مونږ کار کوو الحمدلله کار روان ده او مطلب همدا ده چې نوي نوي تولیدات وشي او شرکتونه را جوړ شي داخلي تولیدات وشي نو ان شاء الله چې خدای مهربانه ده په خپلو پښو باندې داسې وخت به راشي چې افغانستان نور یو ملک ته محتاج نه وي ټول هغه د ضرورت وړ دوایان یا درمل هم دلته تولید شي بخیر ان شاء الله داسې وخت را روان هم ده سرمایه‌دار چې د سرمایه‌کاري کوي په دوا په بخش کې نوي نوي اقلام جوړیږي نو بیا ضرورت سره چې خارج نه سړی دوایان راغواړي یو پوښتنه ډاکټر صاحب اخري چون د مسؤلیت هم ستاسو دی هغه سټانډرډ د دوایي یا مثلا هغه کوالټي یا کیفیت د دوا تاسو ته معلومیږي تاسو وکړئ شاید نور ملکو کې هم کار کړی پاکستان کې مثلا نور ځای کې او ما پاکستان کې پېښور یونیورسټي نه ما ماسټر کړی ده په کیمیا بخش کې کیمیا کیمستري کې ما ماسټر کړی ده پېښور یونیورسټي نه بیا په پېښور انډسټریل سټیټ کې موږ ډېر مختلف کارونه کړي دي چې هغې کې مختلف شرکتونه دي موږ پکې کار کړی دی ماشاءالله د افغانستان چې کوم درمل دلته جوړیږي د دې کیفیت د هغه ځایونو څنګه دی یاره ښکته خو به دی نه انشاءالله الحمدلله کیفیت د افغانستان چې ده ایمونږ خاص کر ایمونږ د خپل شرکت هغه بالا ده اوچت ده ځکه دا شرکت چې کېږي 15 کاله څه د پاسه کېږي نو الحمدلله تر اوسه پورې زموږ یو پراډکټ چې ده هغه PHPL او ریجیکټ شوی نه ده هم د PHPL فارما هیلث فارماسوټیکل نو موږ یو پراډکټ الحمدلله تر اوسه پورې ریجیکټ نه لري د وزارت غذا او دوا نه نو دا موږ یو غټه کامیابي ده چې په 15 کالو کې یو پراډکټ د موږ نه ریجیکټ کېږي که نه نو دا غټ مهمه خبردار دی چې مطلب زموږ او ستاسو خصوصا د افغانستان درمل په سیمه کې ځان ته ورڅه وایي ان شاء الله الله به عزتمن لره خیر ډېره مننه السلام علیکم ذوالخیر ماشینری خو دې ځای نه سټارټ کړي ورزو سټارټینګ دې ځای نه دی مهرباني ها بالاخره راورسېدلو چې کوم ځای کې تولید کېږي السلام علیکم ستړی مه شي جوړې ښه دلته مواد اچول کېږي دلته مواد اصل داسې دا ټابلیټس جوړېږي په دریو طریقو باندې جوړېږي که دا نه ګولۍ ټابلیټ او ټابلیټس جوړېږي خو موږ یې عموماً په دوه طریقو باندې جوړوو یو ته وایي ډایرکټ کمپریشن بل ته وایي ویټ ګرینولیشن نو چې کوم ډایرکټ کمپریشن دي د هغې چې کوم مواد دي یا مکسر هغه دی کول مکسر ورته وایي او دا مکسر دی یو دا مکسر دی چې بیچ غټي خو هغه کېږي بیچ ورکوټی په دې کې مکس کېږي نو دلته مکسینګ وشي سامپلز کیوسي ته کیوسي کې ټیسټ کوي چې کیوسي نه ټیسټ پاس شي بیا مخکې کمپریشن ته ځي یو دا ډایرکټ کمپریشن اول مواد دغلته اچول او اول مواد دغلته اچول کېږي بله طریقه ده هغې ته وایي ویټ ګرینولیشن چې هغه ګولۍ غټه وي نو داسې ډایرکټ کمپریشن باندې نه کېږي نو هغې دپاره موږ مجبوره چې موږ دانه جوړه کړو ګرینولز د هغې موږ جوړ کړو نو هغه مواد اول دې کې اچولی کېږي دې کې او دې کې د هغې چې کوم پیسټ وي بانډري چې د مواد پوډر خپلو کې سره ونیسي نو هغه په دې کې پخېږي او هغه اوبه یا موږ سره IPA یا نور څه کوم ایتانول مختلف کېدلی شي که نه نو هغه دې ماشین چې اوس ور واچوي ته وایي ریبن مکسر ورته وایي یا ویټ مکسر ورته وایي دې کې اچولی کېږي او ویټ مکسر دې کې اچولی کېږي دې کې د هغې مکسینګ وشي ټول مواد سره ګډ وډ کې مکس کېږي هغې نه بعد بیا دې نه پاس کېږي دې کې هغه وړه وړه لمده دانه ده د دې نه جوړېږي دوه ماشینونه نور دي چې هلته بېرته هغه وچېږي چې دلته لامده شي هلته وچېږي نو هغه کې بیا موږ سره دوه ماشینونه دي یو ته وایي FBD فلوډایز بیډ ډرایر او بل ته وایي ټرې ډرایر نو فلوډایز بیډ ډرایر کې چې د موادو د لاندې ګرمه هوا راځي ګرمه هوا ته وځي او هغې سره حرارت ورکوي هغه وچېږي او چې کوم دا ټرې ډرایر دی نو دې کې داسې دغه پراته ټرېګان پراته وي پتنوس ټایپ ورته ویلی شي که نه
اور بس دا تیوري عملا راته وښیه هو دا کوټه خو ډېره ګرمه هم ده که نه؟ او دا خو حتما به ګرمي نو دا اف بي ډي ته موږ سره دې کې اوس بیچ کړی دی خو لا ماشین یې پاک کړی نه دی نو دا ستاسو ښکاري د لاندې نه سوري د جل پکې لګېدلی دی دې کې پوډر اچولی شي پوډر چې کله ور اچولی شي دا به داسې ور لاندې کولی شي لاندې دا پورته کېږي ورته نو بیا ته نه هیټر له دې چې ګرمه هوا لاندې نه راځي پاس داسې ځي نو هغې سره بیا هغه وچېږي هوا بیا هغه بېله هوا ده هوا په دې سیمه او دا زمونږ ټریډ رایر دی دې کې دا ماش د پتنوس شانتې کاسې دي هغه پکې پرتې دي میش پروت دی که نه دا مواد دلته وچېږي بیا نو دې هر بیچ خپله درجه چې باید کومه درجه باندې وچ شي نو هغه مسلکي کسانو ته هر ماشین ته خپل نفر ولاړ دي سوپرویژن زموږ دی او نور پټران هغه دي که نه دې نه بعد بیا دلته نه چې دا وچ شي بیا راځي دې ګرینولیشن چې د بل ماشین دی هلته بیا ګرینولیشن کېږي دا به ته وایي ډرای ګرینولیټر خو ویټو دا ډرای دی خپله اندازې هلته خو وچ شي دلته چې بیا راشي هغې نه بیا دانه جوړه ګرینول ته جوړوي دا جدا کېږي یو بل نه دانه شي دلته بیا کله ګرینولیشن وشي دانه شي بیا موږ دې مکسر ته اچوو یا هغه مکسر ته اچوو که نه اندازه ګورو چې بیچ غټ دی که پوره دی که غټ بیچ نو دا مکسر دی تقریبا 100 کیلو بیچ یو 100 کیلو پورې په دې مکسر کې راځي چې بیا بیچ ورکوټه وي نو 40 کیلو بیا دې مکسر کې موږ دې نه بعد بیا سامپل بیا کیو سي د دې ټسټونه چې کله ټسټونه وشي هغې نه مخکې پاس شي هغې نه مخکې بیا کمپریشن ته چې هلته کم ټسټونه وشي هغې نه بعد دلته بیا بیچ راځي هغې نه ګولې جوړېږي دا موږ سره ماشین دی ZP31 دی ته وایي دې کې 1.5 پنچه دي دا چې یو چکر پوره کړي 2 شپېته ګولې جوړوي 2 شپېته ګولې په یو چکر او دا د دې بیا مختلف سپیډونو باندې چلولی شي که نه او سرعت باندې دا تقریبا ګنټه کې په منټ کې 50 RPM کې ته چلولی شي 50 پورې مطلب عموما یې موږ راځئ دا خبرې دننه وکړه اوس دا ټابلټ جوړولو ماشین دا دی ZP31 ورته وایي دې کې 1.5 پنچه دي 1.5 پنچه دي داسې یو چکر پوره کړي 2 شپېته ګولې جوړوي 2 شپېته ګولې جوړوي او دا یو منټ کې 50 چکر هوالی شي 50 چکر هوالی شي دا عموما موږ سره ګنټه کې 40,000 نه واله 20,000 پورې ګولې دا تولیدولی شي یو ساعت کې خو فکر وکړه ټول کابل ته جوړوي او هم داسې ویلی شي په یو ساعت کې 40,000 نه تر 80,000 پورې کوي چې دغه یو ګولې جوړه کړي او دا مختلفې ګولې جوړي خالي دا پنچونه ډایانې به ورته بدلې چې هر قسم ګولې پې ته جوړول غواړه جوړېږي غټه وړه اوږده ګرده چې کوم شکل ستا خوښي هغه دې ماشین کې جوړېږي ماشاءالله دې خوا ته هم تولیدې دې خوا ته ډبل سایډ ده دې خوا ته دا دي که نه نو د هغې وجه همدا ده چې ډبل سایډ ګولې جوړوي او دې طرف ته هم دی هغه طرف ته هم دی دا طرف ته هم دی او کنټرول یې خو ټول د دې کنټرول دې ځای نه دی مواد پاسه چولی او دلته وزن کتلی کېږي د دوی وزن کتلی کېږي د ګولې وزن کتلی کېږي چې څومره وزن دی دا د دوا خپل وزن وي که نه د هغې لپاره هر 10 منټه بعد په وخت بعد وزن ګوري چې کم سیوا شوی خو نه دی زیات شوی خو نه دی خو کم شوی مطلب هغه دوایانې چې موږ تاسو یې روزمره خورو تقریبا دوی سره 40 قلمه دوی بغیر د کپسول نه نور ټول دغلته جوړېږي کپسول ماشین مخکې د هغه به هم ګورو ډېره مننه ډاکټر صاحب ځو انشاءالله بیا چې کله موږ سره ګولې ټابلټ جوړ شي نو اکثر ګولې دوه قسم یو کوټډ یو ان کوټډ که نه کوټډ مطلب دا چې د لپاره فلم کوټینګ یا رنګ یې ورکړي هغه موږ ته کوټډ ورته وایي بعضې ګولې چې هغه ان کوټډ دي چې ان کوټډ هغه خو ضرورت نشته خو چې کومې کوټډ ګولې د هغې به دلته موږ کوټینګ رنګ دلته ورکول کېږي هغه دا ماشین دی اټومیټیک ماشین دی اټومیټیک هم شته او ساده هم شته دواړه شته مانوال هم شته اټومیټیک دواړه شته مطلب هغه سریو شنې ګولې سي هغه دې ماشین باندې دلته رنګ ورکول کېږي ښه ګوره
دا به موږ سره کیپسول فیلینګ روم دی کیپسول فیلینګ سیکشن دی موږ سره چې کوم دا کیپسولو کې پلیټس یا پاوډر اچي نو هغه دې ماشين دی ها عبدالقاهر ورور دا خو همداسې السلام علیکم خیر ورور ماشاءالله ورور ښه مصروفه دی ښه او ځان هم داسې پیچلی دی دا خو دلته ماته دا کپسول ښکاري دا د څه شي ده دا فلکزټین دی 100 ملي ګرامه د ډیپریشن دوا ده د ډیپریشن او ډیپریشن دوا ده دغه ورور چې دلته ناست دی دا خو به صاحب داسې ماشاءالله ټیټ و رایټ که دوا خوري نه که نه بېغمه ورور ټول عمر به خوشحاله لا دا به دنه وخت مې کتله کفر ښې ستړی به شي خیر علي محمد دی علي محمد ورور ته ډیپریشن دوا جوړه صحیح ده خپله خو به ډیپریس نه نه ان شاء الله څه سره حال میږي برابر دغه ډیپریشن دوا ده ښځه خو به چې دغه اندازه سړی د خولې ته واچي ټول عمر ډیپریشن نه خلاص دا ګوره ښه هغه دی کپسول جوړېږي تاسو ته ښکاري دا علي محمد ډکیږي چیرته کپسول دی کپسول د فلم کېږي د کپسول ها کله چې فلم کېږي هغه څخه دوباره ناکیب او کوم باډي سره د بل سره جلا کېږي همدغه پوډر فلم فکس کېږي دغه پوډر هلته بیا دي باندې د ډرم کې پوډر او دې جنا فلم کې بیا هغه څخه وروسته د پرس کېږي بیرته اوس دا دلته راځي اوس ګوره دا دلته روان دی دا دلته راغلی صحیح شو هغه هلته کېښوده ماشین دا خالی دی اوس ها دا ټول ډکې دا اوس ډکې یو نیم ماشین نه پاتې شي صحیح ده دا ډک شو ها دا ډک شو دا د پاسه پوښ شو ها دا اوس دلته ایښودل کېږي دا اوس دا غسوه دا کپسول جوړ شو اوس دا پاوډر نه خطي تاسو نه ده دینه بعد د دې پالشینګ کیږي دا بس د اضافي کوم پاوډر د دې پاک کی دا پالشینګ او دا لپاره پیدا ماشين دی پالشینګ دلته کیږي دا چې کله د اندازه یا بیچ پوره سی هغه نه بعد بیا دا پالش کیږي پالش نه بعد بیا پیکینګ بل ځای خدا او کپسول او کتل ګره کپسول په سره قبل جوړیږي څنګه ډکیږي یو هغه ټیټراسیکلین په نامه باندې چې کپسول و چې خلاص به د کړمنس کې وای چا به ویل دا د نخودو وړو پکې دي چا به یو شی ویل چا بل شی ویل هغه واقعیت اکثر لوکل به دغسې راتلل نو شاید کېدلی هم شي خو کله ناکله داسې هغه لیټسټ ټکنالوژي یو قسم شته چې مخکې نه هغه هغه شان دي جوړ کړی او هغې نه بعد یې فیلینګ کړی که نه او مقصد داسې راځي صحیح بلسټر روم څه معنا بلسټر مطلب دا چې د دوا پاکټو کې دلته ټول دلته زه مې راولي دا مهم ماشین دی ښه دا تاسو خو وینئ دا دی دا اخري دغه یې دوی ښه دا څه دوی ده دا ویټامین B12 دی میکوبالامین ها او ویټامین B12 هو B12 B12 ورته وایي که نه ها دا د قوت دوايانې دي دا دي ښه هغه کوم خام مواد چې موږ تاسو کتل که نه چې لاندې ایښي وو هغه دلته یې ورکړی پوښونو لپاره دلته راغل صحیح نو دلته تاسو وینئ دغه خپلو خانو ته ځي صحیح ده دوانه څنګه یې ښه یم طبیعت دې څنګه دی شکر ده او که ته څنګه یې ورور شکر الحمدلله ته استاد یې شکر وایي ته استاد یې کاکا ماشینه څو ساعته کار کوې زه وساته خوشحاله یې کار نه دی او خوشحاله یم شکر ده خدمت هم دی استاد که نه خدمت هم دی او کار هم دی دا خو ده نو دا د دې خوا راسه فرهاده جي دلته راځي دلته پکېږي د فشار او د ګرمایش په دغه باندې زور باندې دا دلته یو بل سره نښلي سیلینګ ورته وایي سیلینګ پلیټ دلته به بیچ نمبر په وهي هر دغه باندې خپل بیچ نمبر دی نو دلته والی کېږي نمبر دلته او هغه ځای ځای کې والی کېږي بیا مخکې دلته راشي دا بیا کټر دی بیا پرې کوي او دا بیا پرې کوي او دا تولید دی
دغه دی تاسې ښه وینئ نو د افتخار ځای دی چې وطن مو الحمدلله تر دې ځایه را رسېدلی دی صحیح ده ها دلته اکثر دوایانې دلته پې کېږي ټولې دا چې هر قسم شکل غواړي نو هغه دې ماشین ته ډایانې بدلېږي ها او هغه کار مخته وړي هر رنګ هر رنګ لکه دا اوس ته الویلو دی که نه تاسې په بعضې پاکټونه کتلي چې هغه د پلاستیکي پی وي سي نه جوړ دا هم په دې ماشین باندې جوړېږي هغه هم دلته او هغه هم دلته جوړېږي بعضې داسې تاسو غټې واړئ هغه ټول هم د یو ماشین باندې کېږي او فایده ډایانې بدلې ورته ډایانې میزونه او بس ټول د یو ماشین باندې کېږي ځو د سهار نه دا کړي او دا یې سهار نه کوي او دا دوایانې خو به ډېرې وځي او اوس دا وځي رسېدل کېږي کمپنۍ ته هغه ته اوس کېږي اوس انشاءالله صحیح پیکینګ حال دی که نه تاسو بسرو وکته چې هلته پاکټې جوړې شي دلته بیا هغه ډبو کېښودل شي ښه ماشاءالله ځوانان خو لګیا دي دا پیکینګ حال دی دلته السلام علیکم ستړي مه شئ ستړي مه شئ ماشاءالله ماشاءالله حاجي صاحب ښه خیرت دی الله مو خوشحال لره دلته خو تلل هم کېږي و دلته دا تلل کېږي د دې لپاره چې د دې وزن معلوم شي چې کومه ګولۍ پکې کمه نه یا زیاته نه وي ځکه دا په سترګو نه معلومیږي بیا که کمه وي بیا څه کوئ بیا هغه لرې کوو بیرته ریجکټ کېږي نور هغه لرې هغه ایسته نه غورځېږي بیرته خلاصوو نورو سټیپونو کې اچوو او ماشاءالله صاحب صاحب خلکو داسې طرف کې لګیا دي او ماشاءالله ټرین شوي دي دوی او ټرین دي د دوی مختلفو دوایانې ټول راځي ټول دغلته پې کېږي او ټول هم دلته کوي بیا دې ځای نه کاټنو ته دا کاټنو کې کېږي او دې کې اچوي دې نه بعد دې شیپینګ کېږي که نه دې غټو کارټونو کې اچوي دې شکل باندې کوم غټ کارټونې دي دا دي بیا دا اوس دا ډک دي او دا اوس ډک دي دا نو بیا دا به لاندې اف جی ایس ته ځي هغه ځای کې بیا فینش ګوډ سټور هغې نه بیا مارکیټ ته ځي نه بیا مارکیټ ته هغې نه مارکیټ ته ځي ماشاءالله دا چې اوس لاړ شي اف جی ایس ته قرنټین کېږي بیا سامپل د کیو سی ته چې د اخري بیا اخري سامپلګري بیا کېږي بیا ټسټونه کېږي هغې نه بعد چې کله هغه پاس شي بیا مارکیټ ته ځي ماشاءالله خام مواد راځي قرنطین کېږي سمپلګري کېږي لیبارټري ته ځي بیا راځي ماشین ته ماشین هغه پروسس کېږي صحیح شو ماشین ته راځي هغه بیا پروسس کېږي صحیح شو پروسس نه وروسته جوړېږي تولید نه بعد دلته اخري مرحله دلته بسته‌بندي کېږي کاټنو ته کاټنو نه وروسته بیا دوباره ځي هغه ته قرنطین روم ته هغه ځای کې بیا د ټسټ بیا ټسټ کېږي بیا هغه پاس شي بیا مارکیټ ته بیا مارکیټ ماشاءالله دا سخت ډېر دي ښه دلته تقریبا 4 قسمه ټسټونه کوو کوم خام مواد راشي د هغې ټسټونه کېږي بل ته وایي ان پروسس کله موږ پروسس کوو دلته موږ پوډر مکس کړو د هغې نه ګولۍ جوړه شوه د هغې نه بیا موږ کوټ وکړو د هر سټیج باندې د هغې ټسټ کېږي هغې نه بعد چې کله د دې پاکټ جوړ شي بلسټر جوړ شي سټیپ جوړ شي او پیکینګ یې وشي دا بیا فینش فارم ته لاړی فینش فارم کې بیا ټسټ کېږي نو دا درې قسم ټسټونه دا شو په دومره قسم موږ سټیبلیټي ټسټونه کوو سټیبلیټي مطلب چې دا زموږ کوم قرن دی دوا دا سټیبل ده که نه ده او آرام کېږي یو خبره بله دکې دوه پاکټه سو صحیح شو درې دي پکې درې دي پکې لس دانې صحیح ده ها ایکسپایري ډیټ هم پکې شته تاریخ که نه تقریبا 2026 اوومه میاشت دا اوس د تولید صحیح که صحیح ده او اوومه میاشت 2028 به دا ایکسپایر شي دویمه موضوع دا ده تر ټولو بهترینه ماته خوند هغه را که ته را جوخ که ده مخکې به دا موږ په انګلیسي او په اردو ژبه کې کتل که نه اوس دا د مقدار مصرف طبق هدایت ډاکټر معالج استفاده نماید بیا دې خوا ته ورته لیکلي د ساتنې شرایط درمل د تودوخې له 15 څخه تر 25 درجو د سانتیګریډ کې وساتئ د لمر د وړانګو او نم څخه یې لرې کړئ ټول درمل د ماشومانو د لاسرسي څخه لرې وساتئ دا زموږ لپاره هر څه دي ما مخکې عبدالقاهر ورته وویلی ما یو وخت به داسې و چې موږ به دغه دا پلاستیکي لوټه نه ده لوټکه چې ورته وایي که نه دغه به مې چې چېرته لیدل هغه باندې میډ ان پاکستان لیکل شوی و که نه نو ما بس فکر کولو چې داسې وخت به م رسي ته موږ ولیکو میډ ان افغانستان دا خو ډېره لرې خبره دا خو زموږ ستاسو د ژوند سره تړلې موضوع ده چې الحمدلله تر دې راورسېدو د دې نه بعد هم الله مهربانه ذات نو دا هر څه په کوشش کېږي هر څه په اتفاق او اتحاد هغه مثبت فکر او مثبت
ذهنیت ورکول خلکو ته چې یاره د افغانستان دوا مخکې تاسو باور وکړئ چې اول وختو کې کله د افغانستان دوا مارکیټ ته راغله د خلکو ذهنیتونه داسې اوښتي وو چې دا خو هسې ګپ شپ دی لکه دغه د چینایي شیان چې مثلا د پټاقۍ مټاقۍ او د ماشومانو د لوبو وسایل که نه موږ به داسې فکر کولو خو تاسو باور په الله وکړئ زه خپل ځان درته یادوم چې اوس زه د افغانستان چې کوم پروډکټ په درملتونو کې یا ډرګ سټورو کې ووینم د پاکستان دوايي یا د نورو دوايي نه مخکې ما ذهن دا قبول کړی چې زه باید دا واخلم ځکه الحمدلله سټنډرډ کوالټي د افغاني دوا کې چې کوم یو دی په هیڅ یو کې هم نشته ژوندی مثال به تاسو ته دغه د معدې انټي اسید چې کوم شربتونه دي هغه به نو ذهنیت جوړول مهم دي دا مو وایي چې یاره قاهر صاحب عبدالقاهر صاحب راسه دا مو وایي چې یاره زموږ او ستاسو د وطن دوا د دې کې به کیفیت چیک نه ښه ستاسو چې کوم هغه کوالټي ده دا خو کنټرول کېږي د دولت لخوا د ادویو د غذا چې کوم اداره ده هر وخت به راځي دلته هر وخت راځي بلکې چې مونږ کوم خام مواد راشي هغې هم سامپل ځي ایرپورټ باندې هم سامپل هغې اخلي کله نه کله دلته هم راشي سامپل ویسي بیا چې کوم مونږ دوا جوړه کړو د هغې نه هم سامپلګیري کېږي هر دیش نه سامپلګیري کېږي ماشاءالله نو د هغه کنټرول شته دی ارزیابي شته ده نو بل مهمه موضوع دا ده چې ورونو خپل د هیواد تولیدات وکاروي نه تنها درمل دي که هر شی خپل د هیواد وکاروي دا به ستاسو د دې وطن سره ښېګڼئ دا به ستاسو خپل اولادونو سره ښېګڼئ څنګه ورور بله مهمه موضوع دا ده چې کوشش دا وکړئ چې اول خو ځان سالم یا صحتمند وساتئ ورزش وکړئ سراتیر سره په خوراک کې لږ ذره ګزاره وکړئ تاسو ته زه به یو وړکې قصه دا وکړم زه یو ډاکټر ته لاړم ډېر تکړه مشهور ډاکټر دی د معدې هغه زه الټراساونډ یې راته وکړې د معدې ډاکټر خپل الټراساونډ نو هغه ما ته ویل چې ستا لږ ذره وزن هم زیات دی او چربي دې په خېټه کې زیاته ده او ته یې د شوګر په دروازه یا شکر په دروازه کې ولاړ دی ستا خوښه بره په زینو خېږي او که بیرته واپس کېږي مې څوک هم راوړی خوله بند نه کړه خوراکونو سره ګزاره کوي د غوړ سره ګزاره کوي نو انشاءالله ضرورت به بیا دې ته نه دې باندې دې ته به لږ ذره قار هم ورشي چې بس سړی پرې چې خل دوا واخلي نو خدای دې ضرورت نه پیدا کړي که پیدا شو تقریبا دغسې څو قلمه دوا 140 قلمه د فشار نه نیولې یا بلډ پریشر جوړ دی د فشار نه نیولې تر پرستامول او تر انټي بیوټیک او تر قوت دواګانو پورې لله الحمد دلته جوړیږي خصوصا دا چې کوم شرکت کې ولاړ یم کوم کارخانه کې ولاړ یم نو پی ایچ پی ایل نو دوايان الحمدلله ښه برابرې دي نو نور ډېر وخت مو درته ونیوه د هغې بخښنه کوئ زه باوري انشاءالله چې په دې ویډیو به خوشحاله شوي ټولو دوستانو سره شریک کړئ چې الحمدلله افغانستان په هره برخه کې انشاءالله په خپل ځان باندې بسیا کېږي خود کفا کېږي او داسې وخت به راشي له خیره چې نور هېڅ چا ته محتاجه نه یو دغه د اخر کې یو خبره کې دا سیرمان چې دي کوم تاسو پوهېږئ هرات کې چې کومې کارخانې دي سیرمان اوس د افغانستان نه عراق ته ځي د افغانستان نه ایران ته ځي نورو هېوادونو ته تولیدات لرو دا د ویاړ او د افتخار ځای دی نو انشاءالله همداسې وخت به راشي چې دغه قلم زموږ ترکیه کې یو ډرګ سټور ته ودرېږو او لیکلي په پښتو او دري پې لیکلي دا زموږ لپاره به څومره غټه خبرې یا پاکستان کې یا مثلا هندوستان کې او دغه ورځې په ارمان او په امید باندې انشاءالله الله مو خوشحال لره ډېره مننه او درنښت السلام علیکم ورحمت الله د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو اکثره تاسو ته معلومات وي چې په غربي هیوادونو کې یا خصوصا په اروپا او امریکا یا په استرالیا کې ژوند کوي څوک د هغې اولادونه محلي مکتبو یا ښوونځي ته ځي ولې مور پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي اکثره ورونه او خویندې دا پیغام راستوي چې زموږ اولادونه شاید آینده کې زموږ د عقیدې یا مثلا زموږ د کلتور او د عنعناتو څخه لرې پاتې سي نو همدغه مشکلات په نظر کې نیولو سره قرآن کور آنلاین اکاډمي لله الحمد داسې کاریکولم داسې درسي مواد تنظیم کړي دي چې د اروپایي مکتبو یا ښوونځیو یا انسټیټیوټونو سره انډول دي هغه اسلامي مواد درته ښیم چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد کریکولم هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه کړئ د هغې نه وروسته بیا موږ سره په دې نمبر رابطه وکړئ انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځی کې هغې سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې
پاینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو، نه خدای مکړه چې د قیامت په ورځ هم ملامت اوسو، او خدای مکړه چې په دنیا کې هم بیا دا افسوس کوو چې کاش اولادونه مو داسې روزل شوي نه وای. نو همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شي، انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کو چې تاسو به خوشحاله